ملګرو زه اکثر د خوشحال خان خټک دا شعر وایم چې یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. نو په دې وجه باندې ځینې وخت کې د چا خبرې ته هم غوږ کېښودل پکاري چې دا څه وایي. مونږ سره یو ټکی دی دا یو سین نون سین کا پریتی چې زیات خلک او بلکې عوام به څه کې خواص هم داسې دي چې د هغې نه د دې ټکي تلفظ صحیح نه ادا کیږي او بیا استادانو ته زما دا خواست دی چاته چې د دې پته نه وي نو هغه یادوم چې دا نه سنسکرت دی او اکثر خلک د دې سنسکرت وایي، څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي. نو دا یاد ساتئ د دې ټکي صحیح تلفظ ته لږ پام وکړئ چې دا دی سنسکرت د دې صحیح تلفظ دی او په انګریزي کې چې کوم دی نو لکه دا داسې لیکل کیږي. تاسو وګورئ د دې سپیلنګ ته سنسکرت عموما چې کوم لیکل کیږي سنسکرت دا سنسکرت. نو چرې هم چاته چې پته نه وي نو هغه کسانو ته وایم چې دې ته چرې هم سنسکرت مه وایې بلکې دا ټکي سنسکرت دی. شاګردانو ته هم په دې طریقه ښایي ځکه چې ډېرې خبرې داسې چې استاد ته په خپله پته نه نو شاګرد ته به یې څنګه صحیح وښایي. که مو خیال کړي نو اکثر خلک چرته د جنازې یو خبر لیږي او په فیسبوک باندې خو زیات تر داسې کیږي چې کله هم څوک چرته د جنازې خبر خوروي نو هغې اکثر لیکلي چې نماز جنازه ادا کیا جائے گا. نو دا جمله په دې لحاظ غلطه ده او که چا داسې ولیکله چې جنازه ادا کی جائے گی نو دا هم د ګرامر په لحاظ غلطه ده. نو ځینې کسان وایي چې صحیح څنګه ده نو صحیح دا ده چې کله نماز جنازه راشي نو بیا به دلته مونږ ادا کی جائے گی داسې به لیکو ادا کی جائے گی او چې په کوم ځای کې صرف جنازه راشي نو بیا به لیکو جنازه ادا کیا جائے گا. ځکه چې نماز ټکي چې دی نو دا په اردو کې مؤنث دی نو په دې وجه باندې به که دا ځان له راشي او که دا د جنازې سره راشي نو دلته به مونږه کی جایګي وایو ځکه چې نماز مؤنث دی او جنازه په اردو کې مذکر ټکی دی نو په دې وجه د دې سره به کیا جایګا راځي. هسې په ظاهره خو دا وړه غوندې خبره معلومیږي خو ګورې دا درته وایم چې غلطه خو ده که نه نو چې غلطه ده نو صحیح کوو یې ولې نه. بله یوه خبره ده چې هغه اکثر په دې سکولونو کې مونږ وینو یا په نورو ځایونو کې داسې وینو چې دا ټکي دی اصل کې دا دی نو دا خلک به مع لیکي حالانکې دا ټکي چې کوم دی نو دا مع دی مع. لکه اوس مونږ وایو چې کتاب مع پنسل. اوس که د دې په ځای باندې یو تن داسې ولیکي چې کتاب بمعه یا فرض که بمعه داسې ولیکي بمعه پنسل نو دا به غلطي ځکه چې دا ټکي په اصل کې معه دی او دا غلطي دا بمعه چرم نه دی خو دا غلطي د دومره ډیرو کسانو نه کیږي چې څوک ورته اډو پام راګرځوي نه. نو زه ورته ستاسو پام راګرځول غواړم چې په کوم ځای کې هم تاسو دا ټکي لیکئ نو دا بمعه چې کوم دی نو لکه نو دا نه دی دا معه دی. لکه اوس په یو نیم ځای کې لیکلی شوي دستخط بمع مهر نو دا یاد ساتئ چې دا د دې په ځای پکار دی چې مونږ دا ولیکو که چېرې فرض که مونږ صحیح ټکي لیکل غواړو که نه نو مونږ به لیکو چې دستخط مع مهر بمع نه